لکه څوک د خپل رب سره د میلاویدو د ملاقات امید ساتي. اوس یو سړی وایي چې الله سره خو میلاویږي ټول، نو دې خبرې څه مطلب شو؟ مطلب دا دی چې یو خو میلاویده د الله سره هغه دی چې هغه خو مجبوري ده د مخلوق، هغه به ټول میلاویږي، خو یو ملاقات هغه دا دی چې هغه مؤمنانو لپاره خاص دی او هغې ته ملاقات د رضا وایي، ملاقات د خوشحالۍ او د الله مخ ته کته او د هغه سره خبرې کول، نو دا امیدونه بیا مؤمنان ساتي. الله وایي که څوک دا امید ساتي چې زه به د خپل رب سره میلاو شم او زړه یې کېږي د خپل رب سره د ملاقات. ما مخکې په دې باندې یو بیان هم کړی په دې عنوان باندې د الله سره د میلاویدو یا د ملاقات شوق. همیشه د نیکانو خلکو په زړونو کې الله سره د میلاویدو شوق، دومره هغوی دې دنیا ته نه خوشحاله څومره چې دې خبرې ته خوشحاله چې موږ به خپل رب وینو او د هغه سره به خبرې وکړو. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خطبه کې ووایي که مرګ ته نږدې و یو انسان له الله اختیار ورکړو چې دنیا کې پاتې کېږي او که نه د الله سره ملاقات، نو هغه انسان د الله سره ملاقات غوره کړو، ځان یې یادوه او د الله سره د ملاقات هغه جذبه، حالانکې نهه بیبیانې وي او د دنیا او د هر څه، خو دې سره سوچ او فکر نه و، سوچ او فکر یې دې ته و چې الله سره ملاقات پکار دی. خو د هغه انسان د امیدونه ساتي چې نیک اعمال کوي، چې یو سړي سره څه نه وي نو او یا په دنیا کې دومره ننوتی چې کله ورته د مرګ خبره وکړي یو غریب دغې د سوچ کې چې جایداد سره به څه کوو او د پوله پټي سره به څه کېږي او د ځمکه به څه کېږي، دغه سوچونه. هم مؤمن د مرګ نه یېرېږي، خو د مؤمن هغه یېره دا نه ده چې ما نه به دنیا پاتې شي. مؤمن په دې یېرېږي چې یاره الله ته به څه وایم، الله به رانه تپوس کوي. که څوک امید ساتي خپل رب سره د ملاقات، فلیعمل عملا صالحا، نو دې دې نیک عمل وکړي. څوک د الله سره میلاویدو ملاقات ارمان کوي او دغه تمه یي امید یي، نو اولنی کار به دا کوي چې نیک عمل به کوي. او نیک عمل څه ته وایي؟ هغه عمل چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې او د الله دپاره خالص ولا یشرک بعبادت ربه احدا، او د خپل رب په بندګۍ کې به څوک نه شریک کوي، دې سړي سره به الله ملاقات کوي. د دې دپاره شیخ محمد بن عبدالوهاب د آیت راوړو، ګورئ ولا یشرک بعبادت ربه احدا، الله وایي چې زما سره بیا په بندګۍ کې څوک نه شریک کوي، نو په دې کې ریاکاري هم دننه راغله، ځکه ریاکاري یو قسمه شرک دی. د هغې نه به دې حدیث راوړی وعن ابي هريره رضي الله عنه، ابو هريره رضي الله عنه دا خبره کړې ده مرفوعا، دا خبره هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بیانې. قال الله تعالی، الله دا وایي چې الله وایي، دا کوم حدیث دی؟ حدیث قدسی دی. الله دا وایي انا اغنى الشرکاء عن الشرك، زه بېزاره یم د هغه عمل نه چې څوک یې وکړي او ما سره پکې شریک جوړ کړي. الله داسې اعمالو ته ضرورت نه لري. من عمل عملا، چا چې عمل وکړو اشرک معي فيه غیري، او په دې عمل کې د بل چا دپاره هم برخه وه، برخه که ته شرک اکبر یادی او که ریاکاري یادی، ټولو کې برخه ده. ریاکاري کې هم برخه ده که په دې عبادت کې د مخلوق او هغه داسې چې د الله بندګي کومه، خو چې پلانې مې ویني، دا پلانې مې ویني، دا برخه دې پلاني له ورکړه. الله د دې عبادتونو نه بېزاره دی. پلانې مې واوري، دنیا راته میلاو شي، د دنیا دپاره دین کوي لګیا دی، الله د دې اعمالو نه بېزاره دی. رب العالمین وایي چا چې عمل وکړو په دې عمل کې ما سره زما نه علاوه بل څوک شریک کو، ترکته وشرکه، نو دیم پرېږدمه او دغه عمل ولم پرېږدمه. رواه مسلم، د حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی. د دې څه مطلب دی؟ دیم پرېږدم او عمل ولم پرېږدم، یعنی دې خو پرېږدمه بس ختم،
ځکه چې د ده تعلق د الله سره خالص نه دی او چې الله پرېښودي نو څوک به دې بیا راټینګ کړي او چې الله راټینګ کړي او الله دې ملګری وکنه او د ټوله دنیا دې پرېږدي نو هېڅ پروا مه کوه او چې الله پرېښودي بیا یوازې شو هغه سړی حقیقي یوازې دی چې الله ورسره ملګرتیا نه کوي او هغه سړی حقیقي یوازې دی چې الله پرېښودی او هغه سړی د سره یوازې نه دی چې الله ملګرتیا ورسره شتي او ټولې دنیا پرېښودی دی بلکل یوازې نه دی او د هغه چا څه غم دی چې الله ملګرتیا ورسره وي الله دې موږ ته د هغه د ملګرتیا نصیب کړي او الله دې زموږ تعلقات د رب العالمین سره خالص وګرځوي او زموږ عبادت دې الله پاک صفا او د شرک نه لرې ساتي